الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قدرمندو محترمو درنو ورونو او پتمندو خويندو، چونکه زه د سفر په حالاتو کې یمه، سفر ملافای ته نه دی رسېدلی. دا چې د عاشورا د ورځې روژه ډېر زیات فضایل لري او په ډېرو احادیثو کې د دې فضایل بیان شوي دي، نو بیا مې هم وغوښتله چې د سفر سره سره خپلو ورونو ته، خپلو خویندو ته د دغې ورځې د روژې د فضیلت په اړه باندې څه خبره بیان کړم. د عاشورا په ورځ باندې روژه نیول سنت عمل دی او ډېر زیات فضیلت لري. احادیثو کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صوم یوم عاشورا یکفر السنة التي قبله. د عاشورا د ورځې روژه دا د پوره یوه کال د صغیره ګناهونو کفاره ګرځي. بعضې احادیثو کې دا راځي چې د تیر کال، بعضې احادیثو کې دا راځي چې د روان کال یا دا چې دی په کوم کال کې ژوند کوي، دغه گناهونه چې کم صغیره گناهونه کړي وي، الله رب العزت د هغې بخښنه ورته کوي. په صحیح مسلم شریف کې هم دغه حدیث بیان شوی دی. او بل دا چې په دغه ورځ کې څوک په خپل اهل و عیال باندې صدقه او خیرات وکوي، مثلا پر هغې باندې د رزق، د میوو، د ثمراتو پراخي جوړه کړي، الله رب العزت په پرده انسان باندې ټول کال دپاره پراخي راولي. حدیث شریف کې راځي، حضرت ابي سعید خدري رضی الله تعالی عنه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل: من وسع على عیاله فی یوم عاشورا وسع الله علیه فی سنته کلها. څوک چې پر خپل اهل و عیال باندې په دغې د عاشورا په ورځو کې پراختیا جوړه کړي، د رزق، د میوو، د ثمراتو، الله تعالی به پر ده باندې ټول کال د رزق پراخي راولي. ډېرو علماو دې ته صحیح ویلي دي، ځکه دغسې نور احادیث هم شته چې هغه د حدیث قوي کوي، د قوت درجې ته یې رسوي. مولانا راځي طبراني شریف کې دا حدیث راځي او دا شان بهقي شریف کې هم راځي. ډېرو علماو دا خبره کړې ده چې موږ دا تجربه کړې ده. دا حدیث ډېرو فقهاو ویلي چې موږ تجربه ورباندې کړې ده، همدغسې سوي دي. امام ابن عیینه رحمه الله وایي: جربناه منذ 50 سنه او 60 سنه فما رأینا الا خیرا. وایي موږ 50 یا 60 کاله دغه حدیث تجربه کړی دی، موږ خامخا په دې کې خیر لیدلی دی. او همداشان بل ځای کې بیا وایي چې ما دغه حدیث شریف تجربه کړی دی چې ما څنګه په دې باندې تجربه کړې ده، هماغسې سوي دي. الله تعالی راته په دې کال کې برکت اچولی دی. نو معززو، د دې فضایل خو نور هم د دې تر څنګ زیات دي، موږ به مختصر ورباندې راسو. او د دې سره مستحب یوه مسله دا زده کول پکار دي چې د نهم روژه هم باید ورسره ونیول سي، او که څوک د نهم د ونه نیسي، د لسمې وروستی کې د 11 د عاشورا چې کوم روژه ده هغه باید ورسره ونیول سي. عدالمختار کې دا شان عدالمختار کې هم دا راځي، مراقي الفلاح کې هم راځي، فتاوی رحمیه کې هم راځي په 2م جلد صفحه 380 کې. نو هغه ورسره مستحب ده. که هغه ونه نیول سي د نهمو د 11 روژه د دغې لسمې سره، نو بیا دغه روژه مکروه تنزیهي ګرځي. نو په دې ورځ کې نور خیراتونه کول او دا شان روژه نیول، د خیر کارونه کول ډېر زیات فضایل لري. نو دغه مختصر یو څو خبرې مې تر تاسې ورسولې. الله رب العزت ټول مسلمانانو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. ستاسې ورور په دعاو کې مه هېروئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.